ایوب شاه ایوب شاه د تیمورشاه زوی د احمدشاه بابا لمسی. کله چې په افغانستان کې ملوک الطوایفي جوړه شوه، نو محمد اعظم خان د تش په نوم واکمن په لټه کې شو. له شاه شجاع څخه یې هیله وکړه، خو هغه نټه وکړه او ویې ویل چې زه په خپلواکۍ سره پاچاهي کولی شم، خو دا نشم کولی چې ستاسو د لاسپوڅو په توګه پاچا شم. په دې وخت کې ایوب شاه پیدا شو او محمد اعظم خان هغه ته د پاچاهۍ وړاندیز وکړ. ده هم ومانه او ځان یې د پاچا په توګه اعلان کړ. خو دوست محمد خان د محمد اعظم خان ورور سلطان علي شاه په تخت کښېنولی و. له همدې امله د دواړو پاچاهانو ترمنځ مجادله پیل شوه. د ایوب شاه زوی اسماعیل سلطان علي شاه وواژه او ایوب د واحد لاسپوڅي واکمن په توګه ومنل شو. محمد اعظم خان په 38 کلنۍ کې وفات شو او پر ځای یې زوی حبیب الله خان د ایوب شاه د وزیر په توګه کښېنوست. حبیب الله خان هم ایوب شاه بې لاس او پښو کړی و. په اسماعیل دا خبره ښه نه لګېده او غوښتل یې تر څو د حبیب الله خان چاره وکړي. خو له کندهاره فردل خان راغی، شهزاده اسماعیل یې وواژه او ایوب شاه یې له پلاس څخه لرې کړ. په دې توګه د لاسپوڅو سدوزیو شهزادګانو واکمني ختمه شوه.